یاره زه خلاړو په سینه مرم ژوندی پایم تو زما په مینه چې لا پایم بې وفایم. بل شی یاد لرئ د مینې شاعر دی د مجازي مینې شاعر دی. هغه زړو شاعرانو رنګ نه دی، هغه نو د تصوف والا چې مو ویل د دغه ساده ساده خبرې دي مجازي. وای چې یار مې لاړ او زه ژوندی یم نو زما په یاري دي لعنت وي، زما د خاص یاري نه ده، کشکې زه مړه سوی وای. هغه خبره ده که نه ده چې یاري وایي و دغه ته چې زه مړ وای. حق د دوستۍ دا و چې په دواړو سترګو ړوند وای. دا څه شوخ چشمي ده چې لا غټ ګورم بینا یم. دوستي حق خدا و چې زه ړوند سوی وای. په یوسف علیه السلام سي پلار یعقوب علیه السلام ړوند سوی و ښه، نو دا یې مینه و دغه ته یایي چې دونې مو زړلي وای چې زه ړوند وایم. زه هغه رنګه په روډو سترګو لګیا یم، خلک وینم، د خاص یاري مه نه ده کړې. زموږ د شین راز محمد راز وایي څوک د چا له غمه نه مري دروغ وایي. راته ګورئ ستاسې وړاندې یو ثبوت یم، که مړه کېدی نو به زه مړ وم، هغه نه یم مړه سوی. نه شپه ورځ ژاړم نه له خوبه سوم بې خوبه، آب بې آب سترګو زما ورک که حق وایم. آب بې آب سترګو زما سترګې دونې سپین سترګې سوې، یو آب یو شرم زیاته نه لري. ما ته خوب هم راسي ښه بې غمه ویده یم، یار مې نسته. په ځان باندې ملامتي کړې ده ښه، نه په آواز د جدایي لاړم بې وښه، نه په غوږو کوڼ سوم لکه وم هسې لا بیا یم. پخوا چې څه نم نه وم هغه رنګه غوږونه مې دي، هغه رنګه په سترګو وینم، کوڼ هم نه سوم ړوند هم نه سوم. ایله مه غټ غټ ویل. هغه پښتانه وایي زوی ته به مور هره ورځ ویل چې بلا دې واخم بلا دې واخم. وینې بله ورځ د چرتکې بند کړی دي چې ادې خو مې ډېرې بلایې اخې ته راسه یو زړه چرګه پر ورېله که چې ته واقع یم ادې زما بلا اخې که ایله ګایونه دي، نو بیا کور یو چرګه نیولي یو مرغۍ بیا نیولي چې ادې ول بلا د واخم ده پر ورېله که. هغې چې وزر زره ټک ول ادې یې وبېرول ول درګرځه وایه زویه د هر چا خپله بلا. د بلا له ځایه بیا ویره ور ولوېده. نو حمید بابا هم وایي هسې مې خبرې نه مې ځان کوهي ته واچاو نه اور اوبو ته، نه پسې له غمه لیونی سر په سارا یم. څونه اسانه شاعري ده، لیکن د فکر نوي خبرې دي، داسې نوي اندازونه دي. دا زړه شاعري کې نسته د ده له مخه. نو ځکه دی فاونډر دی. نه کوهي ته ولوېدم نه اوبو ته ولوېدم نه مو اور ته ځان واچاو. اوس عاشقي داسې ما کړې ده. نه سارا ته ولاړم لیونی سوم، مجنون خو نو په سارا ګرځېدی. نو دا د شاعرانو سمبل دی، وایي که په عاشقي کې سړی لیونی سو نو به د مجنون رنګی په سارا به ګرځي. نو دی وایي زما خو هغه کار هم هغه رنګه ونه کوي. نه مې دم که دم په یوه غم که مخ په لارې، نه اسماني کاڼی په ما پرېوت څه بلا یم. هغه رنګه یم اسماني کاڼی پرېوتل، وینې ټکه سمېدل، یو بلا وهل په یو پریشاني اخته کېدل. دا نوي ترکیبونه د ده په شاعري کې را روان دي. نو دی وایي زه هغه رنګه یم، په ما هېڅ هم نه دي سوي. نه لکه ګدی خراب تراب د شا په غم سوم، نه لکه مجنون هجر وزلی د لیلا یم. شا ګدا څه دي، نه هغه رنګه خراب سوی یم او نه د مجنون غوندې په لیلا پسې خراب سوی یم. بس د کمزورې یاري مه کړې ده. هغه زموږ ډاکټر اسرار وایي هغه جهان کې به مجنون ته وایم زه عاشق وم خو مزه مې نه وه. مطلب عاشقي خو ما هم وکړه خو ستا رنګه نه وم. نو دغه زده که نه ده. نه فرهاد وامک غوندې له ځانه سوم بې ځانه، نه ورپسې ړوند لکه یعقوب په تمنا یم. یعقوب علیه السلام هم یاد کوي فرهاد وامک په محبوبه پسې ړانده سوي وو لیوني سوي وو. افراد خو نو ګسه ځان وځلی. نو دی وایي ما خو هغه کار هم ولاکه کړی دي. پلار مې د غنم دانې راویست له جنته. واورئ شعر زه لا تمدار د غنمرنګو د وفا یم. زما پلار نو آدم علیه السلام هغه د غنمې دانې را ایستلی دي له جنته، او زه لا تمدار د غنمرنګو د وفا یم. زه په هغې غنمرنګو پسې یم، هی مینه غواړم. نو ته کې مینه نسته له جنت یې موږ را ایستلي ښه. نو دا شعر چې دی په غلطي سره د علي خان بابا په دیوان کې هم ستا ښه. بیا وروسته زلمي هیوادمل صاحب د دې کرکشن کړی دی چې دا شعر هلته کاتبانو وړی دی، دا د علي خان نه، دا د حمید بابا شعر دی. هېڅ یوه کانه په ما ونه سوه د رښتینو، څه پوچې دعوې بې شاهدانو په خوله وایم. په ما هېڅ هم نه دي سوي، علم غټ غټ ویل دعوې مې ډېرې لویې کولې، هغه نسته زه هغه رنګه ژوندی یم. او تاسو به لیدلي پلار هم نه مري د زوی له غمه، مور هم نه مري، واری په خپل وار دی. صحیح دی. نو بس هسې خبرې دي. نو لیس للانسان الا ما سعی. الله تعالی په قرآن کې ویلي دي بس دغونې غم در کوم دغونې تکلیف در کوم چې ته سهلی سي.
نو دا ما ته دا ښکاره کېږي دا څه غمونه چې پر خلکو راځي دا ګرد برداشت دي داسې هم نه ده. مخ زما تر یاره پورې تور کودی نه سکور دی څو به اوښ تر پولې لاندې پټ له خلکو بیایم. اوښ تر پولې لاندې نه کېږي ماما اوښ نه پټ بیول کېږي اوښ نه روان کړي ګرد دنیا بې ویني. نو دی وایي زه هسې غټ غټ وایم ته خلکو ته دروغونه وایم تر څو بې وایم اوښ تر پله لاندې نه بیول کېږي. دا نوې اصطلاح ده دا ده راوړې ده. لید په سترګو نسي بېلوګي د سرې اور دی. سره پزه نه سره پزه نه انبار سي ورته وایو. بیا خصوصا زموږ د خوسیو سره دا د دغه اور ښکاره کېږي نه خو کې بل وي د دغه اور مرین نه بس روان دی. نو دی وایي د سرې د اور رنګه کیسه روانه ده. نازک خیالي یې دا ده ښه لید په سترګو نسي بېلوګي د سرې اور دی. ښه ما زده زما ما زړه زده چې پرې څرنګه جلیا یم. زما دننه چې کوم اور بل دی هغه د سرې د اور رنګه دی څوک یې ویني نه. نو دی وایي زما دننه چې کوم اور بل دی مثال یې درکړي لکه په سترګې چې بل دی ښکاره کېږي نه خلک یې هم نه ویني زه هم داسې دننه سوځم په تکلیف یم ښکاره نه ما زده زما زړه زده چې پرې څرنګه جلیا یم څرنګه سوی یم لیا زه خبر یم لیا زما زړه په خبر دی نور په ما څه خبر دی. هېڅوک خبردار سو له سوز و ساز زما نه سو هېڅوک خبردار له سوز او ساز زما نه سو. هسې لکه شمه په خندا کې په ژړا یم. د شمې څه کار دی اوښکې پر تویېږي زاړي پر سر یې اور بلي د بل دپاره یعنې شاعرانو له ډېرو باریکیانو څخه لرې خوا ورته کتلي. د شمې کار دی پر سر اور بلول بیا سزل بیا ځان ختمول د بل دپاره رڼا. نو شاعران وایي ګوره پر سر مو اور بل دی داسې لګیا یم بیا داسې دی د بل دپاره لګیا یم. نو ډېرې په باروکۍ ورته کتلي دي. اوس د ده شعر واورئ یا په ژړا کې په خندا یم یا په خندا کې په ژړا یم الټا هم خبره کېدای شي. خندا څه معنا رڼا خو هم در کوم خو هلته دننه اوښکې هم پکې را روان. تاسو به ډېر خلک لیدلي په ټامبارو نه زاړي کوکارې نه وي لیکن غږېږي هم اوښکې هم را رواني هغه دننه سړی سوځي دننه خراب وي. ډېر خلک په خوله نه زاړي نه الوی کوي نه وش کوي لیکن اوښکې څنګه هغه نه درېږي. نو د دې دا مطلب دی چې دی دننه په تکلیف دی که څه هم په خوله اظهار نه کوي خصوصا نر ښځه زنده باد. زما په دغه وار ښځه ډېره خوښه ده چې غم رالی بسم الله زیاته ښه د زړه له اخلاصه زاړي. نر نو دننه سوځي په خوله حال نه یایي دی به مري ته به ورسې ورته څال دی دی زجک جوړ یم 2 منټه بعد به حال ته راشي چې فارغ اسمي. نو هغه چیش دي د نر هغه اصحاب چې دي هغه د ښځې په نسبت الله تعالی مضبوط پیدا کړي دي. نو زه یم بس سلام زړه ده راله بسم الله. او پښتانه وایي زړه هم د زړه سیری دی زړه په ډکېږي په برابرېږي که د ونه زړل دننه بیا خراب یې. دا موږ چې د یو بل حالونه کاږو له یو بل څخه خبرې کوو پوښتنې کوو ناجوړه له ورځو د دغه څه مطلب دی چې دی به دونې ډک وي دی نه یې شینزړی وي دی نه یې دننه خراب. نو یې موږ لږ پر بله خوا په بازار کې نو ټماټر یو رنګه ګر د ده خپله ناجوړي یې رسي چورتې واوړي په بازار کې خو پلانی کار هم سوی دی دلته راژوندی سي. نو ځکه زموږ مذهب وایي تاسو د رنځورانو پوښتنې که واستئ ثواب هم پکښې دی د ده ژوند هم پکښې دی. که دی تاسو اکړې لکې دی له دا اکړې هم نور ناجوړه کېږي نور خرابېږي. شعر واورئ هېڅوک خبردار له سوز و سازه زما نه سو هسې لکه شمه په خندا کې په ژړا یم. یعنې د دا خبره وکړئ شمه خاندي هم او ژاړي هم هلته کارم کې روانې سوځي هم. ځکه څه مسېږم په مسا مې غلط مسا ډکه خوله له وینو په زړه داغ لکه لالا یم. ظاهره چې درته خان نه په نیبه نه خطا کږي لالا یو ګل دی په هغه باندې داغونه جوړ دي لکه په سګریټ سې سزلی ښه. نو دی وایي هغه نیچرل داسې پیدا کېږي. تاسې وګورئ سګریټ نه کاغذ چې په وسځي هغه خدای پیدا کړی دا رنګه دی ښایسته دی تک سور دی لیکن داغونه پکښې. نو دی وایي ډکه خوله له وینو په زړه داغ لکه لالا یم. لالا تک سور دی د وینو رنګه دی لیکن هلته دننه سورویان ډېر لري. نو دی وایي زه هم دغه رنګه یم مخامخ د ګل رنګه درته ښکاره یم خاندم دننه د لالا رنګه سروی یم. مه کوئ ګمان پر ما چې روغ و سلامت یې زه تر هسې حده ظاهر روغ په زړه ادا یم. په ما به دا حال نه کواسې دا ګمان به نه کوئ چې ته خو ډېر جک جوړې دننه زه ډېر خراب یم. هغه د نر خبره سوه که نه سوه په خوله حال نه وایي دننه خراب دی. نو زه تر هسې ادا چا عین لکه په اور نیولی سر که داړي چینګې هغه رنګه بل شعر دی.
عین لکه په اور نیولی سر که داړي چینګې داړي خو پزه نه غاښونه چینګې ودخته وایي یعنی داسې لکه په اور سي څنګه زه په اسې اجر کې له غمه په خندا یم یو ځای بل ځای وایي اسې ما لره له غمه خندا راغله لکه سر د پسه په اور غاښونه سپین که بویه چې طبیب زما د رنځ راسي حمیده خدای زه چې تر کومه زه حمید اچھا بویه چې طبیب زما د رنځ راسي له هنده هندوستان له تللی دی محبوب خدای زده چې تر کومه زه حمید په واویلا یم ګرانه شاعري وکړه اسانه وه ټول دیوان یې داسې دی